د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته پر افغان ځواکونو د طالبان لوري د حملو تر شدت وروسته تازه بهرنیو ځواکونو هلمند کې پر وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی دی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی دغه برید د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د طالبانو د حملې په ځواب کې کړی دی او په توافقنامه کې له متحدانو د دفاع مسله په واضح ټکو ذکر شوې ده. د امریکایي ځواکونو ویان وایي چې دوی د سولې توافقنامې عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو مشر هم نړیوالو سره د تاوتریخوالي د کموالي ژمنه کړې، نو طالبان باید دغه تعهدات مات نه کړي. زموږ ځواکونو نن د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې چیرته چې طالبانو د افغان ځواکونو یو پوسته هدف ګرځولې هوایي حمله کړې ده. دا یوه دفاعي حمله وه چې له 11 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره پر طالبانو کیږي. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمښت او حملې نه کولو ژمنه کړې وه. موږ په طالبانو غږ کوو چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او په خپلو ژمنو ودرېږي. Period of reduction in violence across Afghanistan was a period for the Afghan people. افغانستان کې د ورکم دوره د افغانانو لپاره مهم پړاو و. طالبان ژمنې لري چې باید پرې عمل وکړي. که عمل ونه کړي موږ ورته ځواب لرو. یو ځل بیا له طالبانو څخه د تاوتریخوالي د کمښت تمه لرو. دوی باید تاوتریخوالی کم کړي. که داسې ونه کړي هوکړه ماتېدونکې ده او دا کار د سولې هوکړې ته ګواښ پېښوي. د بهرنیو ځواکونو ویان وایي داسې ښکاري چې طالبان له هوکړې سره د مخالفت هوډ لري او د سولې لپاره د خلکو غوښتنې له پامه غورځوي. په ورته مهال طالبانو هم د سولې هوکړې تر لاسلیک یوه ورځ وروسته د افغانستان په اکثره ولایتونو کې بریدونه پیل کړي او جګړو یې شدت پیدا کړی دی. تازه پر اروزګان ولایت سربیره طالبانو د کندوز ولایت په امام صاحب، خان آباد او د کندوز ښار اړوند باغ شرکت سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې له 10 تنو زیات امنیتي سرتیري یې وژلي دي. طی 24 ساعت گذشته طالبان در 15 ولایت کشور علیه افراد ملکی و نیروی امنیتی 30 مورد حمله تروریستی داشته که با تأسف در نتیجه آن 4 تن از افراد ملکی، 11 تن از نیروی دلیر امنیتی و دفاعی شهید و 18 تن از افراد ملکی و نیروی امنیتی و دفاعی کشور زخم برداشته. در این حال نیروی امنیتی و دفاعی کشور به منظور دفاع از خود و مردم طالبان را مورد هدف قرار داده که در نتیجه آن به تعداد 17 تن از دشمن کشته شده و به تعداد 11 تن دیگر آنها زخم برداشته. طالبان یک بار دیگر بالای شهر ولایت کندوز حمله کردند که در نتیجه به تعداد 20 تن سربازای دلیر ما به شهادت رسیدن و طالبان نشان دادن واقعا که اینا اجیران و مزدوران بیگانه ها هستند. د سیاسي چارو شنونکي د سولې هوکړې د لاسلیک په اونۍ کې د طالبانو او امریکایي ځواکونو بریدونه د سولې هوکړې د نقض په معنا بولي او وایي چې د بریدونو دوام د سولې روان بهیر لپاره خطرناکې پایلې درلودلی شي. طالبان په ساکرو باندې په قوتونو باندې په داخله دفاع په نظامی قوتونو زمونږ حمله کوي هم د توافق خلاف ده، ځکه دا ویلو چې خشونت به کمی او که امریکایان په طالبانو باندې بمبار کوي دا هم هغه د توافق خلاف ده چې ویل شوي چې خشونت به کمیږي او نور به جنگ نه وي. نو زه فکر کوم چې که دغسې یو حالت ته زه خدای مکه موږ بیا هغه زړې ترخې تجربې تکرار نه شي. هلمند کې پر طالبانو د غوث ملاتړ هوایي برید داسې مهال دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق په اساس طالبان به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو لپاره مسون چاپیریال برابروي او دواړه لوري به پر یو بل بریدونه نه کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ تر توافقنامې وروسته هوکړه پر دې وشوله چې امریکا او طالبان به پر یو بل بریدونه نه کوي، خو نن بهرنیو ځواکونو د لومړي ځل لپاره په هلمند کې پر طالبانو برید وکړ. له دغه کاروانه طالبان هم شاته نه دي پاتې. د توافقنامې تر امضا وروسته طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ورځ تر بلې زیات کړي دي. میرویس سلامزوی، کابل نیوز.